بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. ما څه اپډیټ تاسو سره شیر کما. یو خو تاسو ګورئ چې افغانستان پاکستان معامله یعنی اوس خاموشه طرف ته خاموشه خو نه ده، خو چې کوم بورډرز بند دي یا نور معاملات دي څومره مشکلات دي او سره چې کوم د ایران هم اوس انټری دا ورکې ایران هم اوس سرګرم شوی تاجکستان دا او سره ترک او قطر خو اسیو سره روان دي په دې باندې سکیږي او نن په دې څه اپډیټ راغلی دي هغه تاسو سره شیر کوم. سره حسینه واجد د بنگلاديش وزیر اعظم چې هغه هم پنسیدار شو، یعنی هغه هم پنسي چې کوم غم ملاو شوی دی اوس انډیا سره سکیږي. پاکستان په دې کې سرول پلی کوي او پاکستان ته دغه یو څه ګټه ترلاسه کوي هغه باندې خبره کوو. سره پاکستان کې ظاهره خبره ده چې تحریک انصاف په حواله سره عمران خان په حواله سره مختلف خبرونه گردش کیږي او هغه باندې هم تاسو سره لږ معلومات چې کوم دی هغه تاسو سره شیر کوو. اول خو دا ده چې عمران خان په حواله سره بل خبره وکړو چې دی وخت کې عمران خان سره څوک وایي چې ډیل کیږي، څوک مختلف خبرونه ورکوي چې عمران خان ته هم د حسینه واجد په شان یو دا پیغام دی، یعنی هغه هم چې هغه کوم الیګیشن وو اوکساونه هم دغه شانتي هغه وجنه کسان مړ کېدل دغه شانتي خبرې چې کوم کیږي. خو اصل خبره خامن چې کوم الیګیشن دی هغه د سټیټ خلاف، یعنی د سټیټ ادارو خلاف او بل ملکی سلامتی خلاف دغه شانتي الیګیشن او ورسره بیا په دې کې جوړ توړ خبرې هم دي. کومګه یو ډېر با اثر یعنی معلوم یعنی په دې معاملاتو کې ډېر ژور نظر لرونکي سرن چې خبرې کې دي نو هغه دا یو خدشه دغه ځای راکا چې کچېرې خان صاحب سره خبرې روانې دي اندرونی کاغه ونه منل شوی چې هغه کې یو خو د خان صاحب ملک نه بهر او بیا د سیاسي اکټیویټیز ختمه کول نو هغه په ظاهره باندې ممکنه ده چې نشي ښکاري دی چې په شا باندې ولس ډېر زیات مضبوط ولاړ دی او ډېر فالوورز دي، ډېر خلک په نو امید شي پاکستان کې به بل جوړ شي. نو هغه وایي چې داسې شرایط باندې هغه اوس غیر دی چې دا کېدلی نشي، لکه څنګه ویل کېده نواز شریف خوله بند لکه خوله بندولو یعنی بندیز باندې چې تاسو ګورئ چې نواز شریف طرف نه هیڅ قسمه بیان هم نه راځي، یو عام امینې په شان راشي اوټ واچي او پس لاړ شي. نو دغه شانتي عمران خان تر راضي کیږي نه، نو بل طرف ته چې کوم خدشات زیریږي هغه سنگین دي، یعنی په زندان کې خو الریډي دی خو نور دغه شانتي معامله خرابېدو یا کېدو هغه امکان دی کی ولی تاسو ته ګورئ چې پاکستان کې کم پوزیشن دی وخت جوړ دی نو هغه د عمران خان یا د پی ټی آی د لپاره اساسګار نه دی او هغه نور هم مضبوط شو، هغه کم پالیسیز دی هغه په ډېر طریقې سره روان دي ګو کې چې عوام ته مشکلات یا نور په خپل ځای پراته دي. نو زیاده خبره ما تاسو سره یو شاړونی د خپل معلومات چې کوم تصدیق کړی دی معلومات هم هغه ورکول پکار وي چې کوم تصدیق نو هغه وخت ثابتوي تاسو ډېر خبرونه اورئ، ډېر دروغ مې اورېدلي دي، ډېر غټو ولاګز نه چې ویورشپ په چکر کې ټول دروغ ویلي دي خو تاسو ګورئ چې څه پوزیشن روان دی هغه تاسو خپله معلوموی شي. بل طرف ته د حسینه واجد کوم معامله ده پاکستان دپاره دا یو ډېر ګټه ثابتوي ولې چې اوس انډیا سره بنګلادیش خپل مخامخ شوی دی هغې ته غواړي حسینه واجد چې موږ د باندې الیګیشن دي دا د موږ ته واپس راکړي دي خو انډیا سره تعلقات تاسو ګورئ پهله انډیا چې کوم د بنګلادیش په ذریعه باندې پاکستان خلاف پروپاګنډې ډېرې زیاتې یا مشکلات په جوړول اوس پاکستان دغه ځای کې مضبوط شوی دی نو انډیا لپاره ډېر زیات زورانه ده خو انډیا چې کومه ده هغه افغانستان باندې ډېر زیات فوکس دی او پاکستان دا الیګیشن هم لګوي چې انډیا په کاینې باندې مختلف هغه چې پاکستان سره کیږي یا د دهشتګردۍ پیښې نو دغه افغانستان حکومت چې کوم دی موجوده د طالبانو دا په دې باندې موږ سره مرسته نه کوي او بل خوا د بورډر چې کوم معامله ده پاکستان دغه یو سټانډ اخیستی و چې بورډرز به نور هېڅکله نه کېږي چې څو پورې
د دهشتګردۍ په متعلق مونږه یو طرف ته افغانستان سره خبره نه وي شوي یعنې ټي ټي پي په حوالې سره چې څو پورې دغه مونږه وسار کړی نه وي. نو اوس دغه باندې ایران چې کوم دی باقاعده راغلل هغه د سیاسي کردار ادا کولو اوس هڅې شروع کړي دي ورسره ترک او قطر خو آلریډي دی چین باقاعده توګه په دغه کې ټلیفوني اړیکې باندې هم همدغه شانتې دغه د سفارتي چې کوم سفارت دی په ذریعه باندې هم پاکستان سره په دې معامله باندې هغه کړی دی ولې چې خطې کې دغه سره ډېر زیات معاملات خرابېدی شي. انډیا خو یقینا چې اوس په غواړي چې بنگلادیش هم دغه لاس نه ووته او بنگلادیش په ذریعه باندې انډیا ته پاکستان بنگلادیش په ذریعه پاکستان ډېر څه اچیو کولی شي. اوس بل گیم کې افغانستان شامل دی. اوس افغانستان سره دغه معامله یقینا چې پاکستان نه غواړي چې څه قسم مخته خراب شي خو حالات داسې جوړ دي پاکستان ته چې دی وخت کې اوس ورسته کې دی هم نشي. او بل خوا افغانستان حکومت کم خبرې دي هغه هم تاسو وینئ چې هغې هم اوس ولس ورسره زیاتره چې کوم تجاران دي هغه هم ودرېده د افغانستان تجاران چې هر وخت چې کوم دی هغو ته نقصان رسي هر وخت د بورډرز بند کړي یقینا چې د دې کې پاکستان یو قسم زیات کوي چې د خلکو ته نقصان رسي. بل خوا په زرګاو پاکستانیان هم افغانان هم لکه دواړو وخته پښتانه د ګاډو پورې په روډونو په دغه شانتې مشکلاتو کې ګیر دي خلک تګ راتګ چې کوم دی هغه بند دی. نو دغه شی صورتحال به کله پورې پاکستان وزموي او اخر به دا خلک راپاسي او اوس دغه شی ګنګوسې روانې شوي دي چې ډېر زر به پروټیسټ طرف ته دغه پښتانه یا دغه تجاران مخه وکړي او بل طرف ته افغانان چې کوم تجاران دي هغه د کابل یعنی د طالبانو کوم اعلان کړی چې درو میاشتو کې خپل تجارت د ځینه کړي او بل طرف ته تاسو سره مرستین کوو چې بل موږ تاسو تجارت کې دغه لارې وځنډوي خو دغه شانتې صورتحال به ما خیال کې ممکنه نه دی ولې چې ډېر زیات تجارت یا لین دین دواړو طرف نه یو بل باندې انحصار کوي. نو اوس په دو خبرو باندې یقینا غونډې روانې دي خبرې کېږي خاموشي نشته خو هغه هل طرف ته خبره وتل موږ هم دعاګانې کوو تاسو هم کوئ چې زر سره وځي. دغه موږ نن تاسو ته زه ترینو حاضري مې سره لګوله او د خپل سپورټ تاسو مننه چې تاسو ما سره دومره سپورټ